ماتا دعا اغاڑا و ماتا نصیحتو کا ورتوی اے بچڑیا سبا بدر تا نصیحت کو ما نمشپدا مور را پاسے دلا یا الہ العالمین یا اللہ بچے استا دین تا اباسما یا اللہ بچے قرآن و سنت تا اباسما یا الہ العالمین خدایا ماتا داسی نصیحت ذہن کے واجوا چخپل بچی تے اوے ما یا الہ العالمین زماد بچ پو صفاتو کی یا اللہ اگا خبرے کے نوا اغید جون نقش جوڑا کا یا اللہ پا کم باندی چی زما ذہن بیگال کلاویگی اگدہ دعائی اکڑا یا اللہ دے علم سفر ورت ازانا کا کلا چی سلسل لیل تشپزی مورد امام بخاری رحمہ اللہ عزیزانو خوب گوری کلا چی دو خوب نہ بہر سترگی کلاوی بچے محمد بن اسماعیل دا عظیم شخصیت میں دی اوددیوں شنڈی خوزیگی ووری خبر بانے وزان پوئی گئی موری راغلا دا امام بخاری پو شنڈو باندے خپل غکی خودلو دا امام بخاری شنڈے دا غینے و آواز راوزی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ غروی دولت منت ایمان غردے چاتب غروی دولت منت ایمان غردے دینو نډیر دی مونږ ته دین د پاک سبحان غوره دی په هر عاشقان لګي خوږې د خپل اشنا خبرې په مسلمان لګي خوږې د یو الله خبرې ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر حضرات علماء کرام جناب مفتی صاحب مبارک او د دې مدرسې جامعه دارالهدى منتظمین او اراکین او معاونین او پدې روحانی اجتماع کې راغلو نیکانو مومنانو زما خستو سپینګیرو زما خستو ځوانانو کور کې زمونږه زما میندې او خويندې چې کوم بیان اوري یاد دینه بعد عمدہ بیان پر نورو ذریعو سره دنیا ګډ ګډ ترسي د ټولو سامعینو شکریا ادا کوم چې د دور فتن کې دا ملګری دا کوم چې زمونږ د بیان ریکارډینګ کوي د تمولي رضا خو مختصر بیان تزم بیمارم او دا قاری سے پما انتہائی گران دے نو د دې بار بار اصرار او اسم چې چا د خپل استادانو بيدبي کړي هغه ذلیل او تباشوي دي نو د قاری صاحب دی او د دې د بچوړي قاری شبیر احمد صاحب زما ګران روحاني بچوړي او د مفتی صاحب بار بار اصرار ورنا ستاسو د جلسې په وجه باندې یو جلسه مون خراب کړه
یو مسار باړه کې کړي ستړی بیمار مې نو دته ملمزه ریکارډینګ مکو دونه بیان نشم کولای بهر حال چې دل درالم ودي خلق ته مې اولیدل چربا کورونا کچا زلونه د ایمان په لباس باندې پاخه او مزیدار ټول وی الحمدلله لکه مونږه ډیرو اجتماعانو ته زو تقاریر وی رس کی سلور 15 سلور 3 جلسې خودري خامخاوي خو بعضی جلسه داسي وی چې هغه مونږ ته روح راکې مونږ له طاقت او قوت راکې هغه دغه سي جلسه وی چې د الله جل جلاله په مینا باندې د آقا صلی الله علیه وسلم په محبت باندې راغله ناس ته تاسو مونږ راتللو د لار کې خو دې بټو کې تنبو لګیدلو ما مرګورو ته مال دغه تنبو والا جلسه د غالبا اغلته نو لک کسانو په ښکارا کېدل ابا غالبا واده به بهر حال چې دلته راغلم لکه اجتماع هوتلته دا کثیر تعداد کې زمارونه مسلمانان راغلي الله دې ټول خوشاله کی نزه یو درخواست کوم که خپکیږي نه او که خپکیږي خو بیان کو خپکیږي خو بیان کا درخواست ده چې عمر لډیره خدغندې انور مولیانو غوندې چل ماته اندر راځي چې ګرا نغلې داس کرا نغلې مخخه او کراغلې مخخه خو زم چې هغه ملګریم ټول دیزه تراشي دغلته او دازه ډک شي دا بچن تاسو لګ بچنو شاته لاشي ماشومان تاسو زوی دغه هغه چې کوم ناستي هغه زمارونه یقینا په تکلیف کې دي خخت دي پاغي باندې او چې کوم کسان ال د ولاد دغه ټول دلته کېنه دا زه تشته دغلته کېنه الله مو خوشاله کا زب تقریبا استاسه زه وخت بم نه زایکم او ما خو ول چې دا علما او تقریرونه کړي بس ماغه کافی دي خو به هر حال دا دعوتونو راغلم الله تاسو نه خپکې نو زما یو سو ماته ګوري خبري غور سره ووري زکه چې ار یو ملمه یو زې لذي نو د خلقونه دوته مې کوي یاره کتلوم خو ډیر خولي خلقو وې سرنګ مړوي قسم دې لس قسمه طعام تیار کړو لس قسمه وې ښا او مړوي پي یاره وې د مرغۍ پي پکې نه نور پکې هر څه موجودو نو لګي ذکر کوي کنه خو هغه ملمه مارونو چې زبل جلسې تلار شم متصله دعا وکم چې ډیر غیرتی قوم او زما خبره په مینه باندې وریدله نو طعام وزن تاسو ته خدای پاک خولي طعامونه سره زمونږ در نصیب کی طعامونه والا مونږ نه زکه زه بیمارم پرون شیرپاو کې عمر ګورول مولوی صاحب مونږ کورنۍ چرګ برابر کړي ما بس کورنۍ چرګم سنبالوي او پهلا وبره تکې دي چاغه نه ګوټ اخلم ډیر ویل مالنا یا ورزوي او هغه به تاسو لخکار کوم ان شاء الله زمونږ په دې مخه ته صحیح البخاری دا هغه کتاب دی شاه ولی الله رحمت الله علیه او نور زمونږ اکابرین علما کرام وي د قران شریف نه لاندې په لوی صفات باندې موصوف کتاب هغه د الله رب العالمین د خوانه موږ له دغه تحفه د چا الله را کړی امام بخاری رحمت الله علیه په دې کتاب کې الله دومره لوی لذت او خوند ولې واچولو د امام بخاری رحمت الله علیه خپل برکات په خپل ځای باندې خود امام بخاری رحمت الله علیه په علم کې اهم کردار هغه د والدی صاحب د مور مبارک و د چاو لکه غالبا پوی نشوي نه جواب ملاو نشو ستړي خبر برابر او که احسان ناصر کوي نو به بس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یقینا زم مستړي تاسو د چا کردارو امام بخاری رحمه الله من د علم د پارا بار سفر ته وباسي رمبئی شپدا مور ته وی اے گرانی مورې ما سبا سبق تلیگی ما مدرسی تلیگی ما دیو عالم دین مخی تکینے اے موری ما تا دعا اغاڑو ما تا نصیحتو کا ورتوی اے بچڑیا سبا بدر تا نصیحت کو ما نیمش پدا مور را پاسے دلا
یا الہ العالمین یا اللہ بچے استا دین تا اباسما یا اللہ بچے قرآن و سنت تا اباسما یا الہ العالمین خدایا ما تا داسی نصیحت ذہن کے واجوا چخپل بچی تے اوے ما یا الہ العالمین زماد بچی پا صفاتو کی یا اللہ اگا خبرے کے نوا اغید جون نقش جوڑا کا یا اللہ پا کم باندی چی زما ذہن بیگال کلاویگی اگدہ دعائی اکڑا یا اللہ دے علم سفر ورت ازانگا کلا چی سلسل لیل تشپزی مورد امام بخاری رحمہ اللہ عزیزانو خوب گوری کلا چی دو خوب نہ بہر سترگی کلاوی بچے محمد بن اسماعیل دا عظیم شخصیت میں دی عدد شنڈی خوزیگی ووری خبر بانے وزان پوئی گئی موری راغلا دا امام بخاری پو شنڈو باندے خپل غکی خودلو دا امام بخاری شنڈے دا غین آواز راوزی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تولوئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم امام بخاری رحمہ اللہ مور شاہ طرف تلاللا و محمد بن اسماعیل ستاخو شنڈی دا رب العالمین پا ذکر باندی تسبیح تحمید باندے لگے دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسار سرگی کلاویگی مور ترا گئے مور تو اگرانی موری تاجی سویل دی زبتا تولان دی خپل خوب بیان کما زبتا خپل خوب بیان کما بچی ہویا وزما گرانی مورے سلور زنانا می خوب تراغلی سو زنانا جواب را کی سو زنانا سلور زنانا خوب تراغلی اے گرانی موری تکوما یو زنانا بلی توید دی مریم نامدا بلوید دی آسیہ نامدا بلوید دی خدیجہ نامدا اے گرانی مورے دادری زنان دادی او تا تدرے وڑا مخاطب شوی چستا بچی تا منگ یو کلمہ خیو نڑنبے دا آقای نامدار جنابی محمد الرسول اللہ منی سر جواب راکی صلی اللہ یہ جواب ملو نشو زگوارے سیاسی لیڈر نے مچے عبدالمتین زندہ باد بلا پہ وہ لگوا عبدالمتین مرد آباد جناب رسول اللہ سنت زندہ باد در رسول اللہ درود زندہ باد نو جواب را کے بے سکر بھی در باندے لگے دلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی مبارک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موری تال اشارہ کئے موری تال اشارہ کئے اے موری تات خدیجت الکبرى فرمائل اید امام بخاری چرستبا عظیمہ سرمایہ جمع کئی اے گرانی مورے دا محمد بن اسماعیل دی بچی تجدہ کلمہ اوائے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم تولوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا ورتوئی دا کلمہ ورت اوائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نو عزیزانو امام بخاری وی موری کلچ دا کلمات زما خلے تراغلل زما غگونو ترالل نو مور ما دا کلمہ ویلا
او بی بی حوا راته په سر باندې لاس کېښودلو. مریم رضی الله تعالی عنها او بی بی آسیہ رضی الله تعالی عنها عزیزانو یو طرف او بل طرف ولاړې وې او بی بی حوا ورته وی دا زما بچی دی. ورته وی ای بچیا د بی بی خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه عظیم شخصیت چې دا د چا په نکاح کې وه و بچیه د هغې بچي د احادیثو ترجماني دی مبارک شه. نن زم ویم د بخاري شریف ختم دی، تم ویم د بخاري شریف ختم دی. الی دعا ته ورځو، الی دعا ته ورځو. دا هغه شخصیت دی چې چا بسم الله د بی بی خدیجة الکبرى نه یاده کړې ده. چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو قلقلا خان ویلو وی بخاری کې بلا موضوع احادیث ته ضعیف احادیث ته بے ادبی دی ماپی باز سړی هم ډېر قمقلي یو سړی داسې قمقلي ځان پورې قام خاندی او باز ځان په ټوله دنیا خاندی. امام بخاری چې کله وفات کیږي او امام بخاری خو هغه سړی و په خدای قسم دی زه په 2 روپۍ خرڅېږم ما ته وګورئ 2 روپۍ چیلۍ قیمت زمانه کم دی د چیلۍ قیمت موږ داسې خرڅېږو. نو د اوس مولیانو باندې ډېر اعتماد مه کوئ خفه کېږئ ما خو صاحب ما یو چادر ما مولوي صاحب دا مولیانو باره کې راځي چې د عالم خوب د عابد نه بهتر دی خو دا هغه عالم چې په د امام بخاري په صفاتو برابري خیر الناس هغه د فتنې بنیاد نه وي هغه د امت لپاره یو عالمي فکر ساتي. ورونو منګه په دې معاشره کې په خدای قسم ما باړه کې ویل مال زړم به مینه چرسی ته ورکوم چې چرسی له زمینه ورنکم پوډری ته زمینه ورنکم شرابي ځان ته رانږدې نکم ناخواسې مو ځانه زه خو مایوس خپل کار بکوم نه راځه چرسی 20 کاله دې چرس کلي په صدق توبه وباسه الله به دې ټول ګناهونه معاف کړي. راځه تراشه زما د نبي کشتۍ ته راوخېجه او 20 کاله یې بت ته عبادت کړی خو چې کله یې په صدق باندې لاس د رسول الله په لاس کې کېښودو رب وی رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه بیا ورته الله دا مقام ورکو راشه زما دین الحمدلله من هر چاته ضرورت لرو چرسی ما تعالی ډېر ضرورت لرو ځکه ته صادق ډېرې دا چرسین دروغ نه وی ډېر چرسی سره چې دوستانه رااله دا دروغ ما یو واقع بیان کړی مولانا بیا راته موبایل وکړو ویل مولوي صاحب تا عجیبه غوندې خبره کړې وه نو مالې دا خبره خو ما نه ده کړې زما څه کار دی دا خو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه کړې ده دا خو هغې بزرګانو کړې ده. یو چرسی انسان یو نشئی انسان خو موږ استاد په دې معاشره کې چرس مشهور دی شرابي انسان په لار روان دی عیسائی ورسره میلاو شو چې عیسائی ورسره میلاو شو عیسائی ته لاړو چې لاړو دوی چې نشه مشه خلاصه کړه دوی په دې لار روان شو ګوري بټوه پرته ده څه پراته دي بټوه د قاری صاحب پیجندو د کتوزو حمدالله جان صاحب رحمه الله د دیوبند نه فارغ لوی شخصیت زمونږ د شب قدر کتوزو هغه ته وزل مقتدیانو ویلې وای مونږ ته استسقا مونځ وکړه نو هغه ډېر داسې گپ شپ وای ما ته ویل چې راځئ استسقا مونځ پرېږدي تاسې برابر نه ویل چې نه چې مونږ له سپین ږیره سره استسقا مونځ وکړه نو ویل ما له چا دا د راډو نوې ګړۍ راغلې دا چا راته راکړې وه ویل دا ټول شیخان او بزرګان ټول راجمع شو دا زمونږ په شان دي ویل چې راجمع شو ویل ما روغ غوندې دا ګړۍ د لاسه پرانیستله اوس مکې ته مې لاس کو راوا مې غسته خاورو کې داسې لیکل خرابه مې کړه وی مال چې رونو صفونه برابر شو وی مال چې راځئ مونځ به کوو د خیره خو د دې مانځه نه وړاندې ما یو څیز مونتلی دی